الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير والترجمة دي مبارك درسونو کی منگا سورة المؤمنون کی لگیو اتلسم سپارہ کی سورة المؤمنون. سورة المؤمنون د دې موضوع مونږ بیان کړی و چې د دې سورت موضوع څه ده، خو یو غټه موضوع په دې سورت کې هغه ده د ایمان حقیقت الله بیان کړی او د مؤمنانو صفات، او چا چې ایمان راوړی د الله به هغوی له څه ورکوي او چا چې ایمان نه دی راوړی د هغوی به څه انجامي. د دې خبرې تفصیل په دې صورت کې ډېر ښه واضح الله بیان کړی. اخرنی درس کې موږ 14 نمبر آیت ته رسېدلي. په دې اولني آیتونو کې الله د مؤمنانو صفات ذکر کړي، د هغې تفصیل موږ کړی. دغه مؤمنانو له به الله ورکوي جنت الفردوس په میراث کې. بیا الله سبحانه وتعالی د خپل قدرت نښې بیانول شروع کړو د دې لپاره چې دومره عظیم رب دی، دومره لوی رب دی. نو چې دومره لوی دی، دومره عظیم دی، نو بیا په هغه باندې ایمان ولې نه راوړي دا کافران؟ یو نښه د الله د قدرت د انسان د ناشنا پیدایش، چې الله سبحانه وتعالی د خاورې نه، بیا د منۍ د قطرې نه، او بیا په مراحلو باندې تیر شوی دی. د وینې چم تی جوړ شي، بیا د غوښې چم، بیا ډوکې، او بیا په هغې له پاسه سرمن، او بیا قسمه قسم حالاتو باندې تیرېدل د انسان په دې دنیا کې. بیا دا چې ثم انکم بعد ذلک لمیتون، الله بیا به د دې هر څه نه بعد مرئ. ثم انکم یوم القیامة تبعثون، او د مرګ نه بعد به بیا د قیامت په ورځ په دویم پیر راپاسئ. په دغه ځای باندې زمونږ تیر شوی درس ختم شوی. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی د خپل قدرت او د توحید او د طاقت نورې نښې بیانوي. نو په دې 14 نمبر آیت کې الله وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، او یقینا من پیدا کړی دي د پاسه ستاسو ولارې. د الله سبحانه وتعالی د کلام کې چې کله سوچ وکړي، نو دا فائدې ته راوځي چې عامه طریقه د قرآن کریم دا ده چې د انسانانو پیدایش او د ځمکې او د اسمان د پیدایش دا اکثر یو ځای ذکر کوي. حکمت په هغې کې دا دی چې کوم خلک چې منکر دي د دې نه چې آخرت به راځي، دا نه مني وي آخرت به راځي، او په دویم پیر راپاسېدل نه مني. نو اشاره ده دې طرف ته چې رب العالمین دومره لوی مخلوقات پیدا کړي دي، او هغه د مکې د مشرکان هم دا خبره منله چې هر څه الله پیدا کړي. نو چې هغه پیدا کړي دي، نو بیا دا خبره څنګه ستاسو ذهن ته نه پرېوځي چې د انسان به په دویم پیر راپاسئ؟ قادر ذات دی چې په دغه دومره لوی مخلوق جوړولو قادر دی، نو د انسان په دویم پیر راپاسول داسې ګران نه دي. موږ سره مخکې درسونو کې تېر شوي، لکه سورة قاف کې الله وایي: افعینا بالخلق الاول، دوی مني چې الله اول پیر پیدا کړي. نو ولې وایي په د اول پیر پیدا کولو سره زه ستړی شوم؟ چې اول پیر تاسو مني ما پیدا کړي، نو په دویم پیر پیدا کول څه ګران دي؟ بلکې د الله دپاره خو اول او اخر ټول یو شان دي، خو د انسانانو د قانون مطابق اول پیر یو شی پیدا کول ګران دي، په دویم پیر پیدا کول څه دي؟ آسان دي. اگر که د الله دپاره هر شی آسان دی، هغې کې دا نشي چې دا ګران دی او دا آسان دی. نو دې ځکه وایي چې یقینا موږ پیدا کړي دي په تاسو د پاسه 7 لارې. 7 لارو نه مطلب څه دی؟ 7 اسمانونه. دا د الله ناشنا مخلوق دی، د 7 اسمانونه بغیر د ستنو نه ولاړ دي. او دې نه دا فایده هم راووته چې اسمانونه 7 دي په یو بل د پاسه. تسبح له السماوات السبع، وبل ذکر الله دا خبره کړي
د الله د پروا اسمانونه پاکي وي. په بل ځکه الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، الله واسمانونه پیدا کړی دی او دغه شان وزمکه نظمکه مودي هغه د یو بل لاندې دي او اسمانونه په یو بل د پاسه دي. او دغه تفصیل منګه بیان کړو د سیرت په درسونو کې چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د اسراء او د معراج واقعه موږ بیانوله چې په معراج کې کله چې رسول صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته وخت نو څنګه په دې و اسمانونو تیر شیو او کم کم پیغمبرانو سره ملاو شیو. نو دغه دلیل په دې باندې چې اسمانونه سودي وږي. وما كنا عن الخلق غافلين، او نیو منګه د خپل مخلوقنا به خبره. الله ما پیدا کړی د خو ساتم امزه اوس کله پیدا کړی و پر خو د نظام نه چلیږي. دا واسمنو خو الله پیدا کړو نو بیا دې راټینګول، دا وز مکه دې راټینګول، دا وبه د نور د سپومې د ستوري د دنیا د نظام د شپه او د ورځ الله عزت ګره غافل نه ما پیدا کړی مې دي او نظام هم چلوما. وأنزلنا من السماء ماء، اور لګری دی منګه د برنوبه بقدر پاندازي سره. سما پاسل کې عربي کې اوچت زیته وي بر زیته وي دغه کې سما مراد اسمان دی. الله یې مر لګری دی وبد د اسمان نه د مخلوق د ضرورت مطابق. بقدر مطلب دا په اندازې سره شنی چې بس به اندازې الله برابر ولې نه، بلکې خد مخلوقاتو د ضرورت مطابق وبال الله سبحانه وتعالى د اسمان نه راورولې دي. بجیم دي ته وګوره فاسكنناه في الارض، نبي وسولي دي منګه دغه وب بزمکه کې او بلاری چې د باران او بد ازمکه ویخت لاړي شي نو د چینو په شکل کې د کوو په شکل کې د الله سبحانه وتعالى غناشنا نظام دی. وإنا على ذهاب به لقادرون، او یقینا منګه بوتلو د دیوبو باندې خامخا قادر یو. الله کې زوړم د وب ختمولم شم بالکل کله نه کله وشي کنه باران نراوري کوین وچ ساروی وبو ته ضرورت لري، انسانانو لري، بوټي ونیم لري. دا غیر لپاره به خلک دعاګانې غواړي او صلات الاستسقاء او منځونه کې چې الله باران راووري. نو دغه انسان چې د سینې ټپې خپل او ځان ته سوي په دې قادر نه دی چې اسمان نه وبراوري. کوم چې د ټکنالوژي ورسېده خو دې ټکنالوژي نشتی او نه پیدا شي چې هغه د وریځونه وبراوري دې نشتی او نه دې ټکنالوژي شتي چې بني کی چې باران راوري یو به بن کی دې ټکنالوژي نشتی در الله طاقت ته. فأنشأنا لكم به جنات، نو پیدا کړل منګه تاسو لره په دغه وبو سره باغونه. نو وب چې کوم الله په دې زمکه کې راټینګي کړي نتیجه سره وته باغونه پیدا شو. باغونه د سیشي من نخیل واعناب، د کجورو او انګورو. کجورو او انګوري خاص ذکر کړو، نور خو باغونه د هر شي دغه اسمان د وبو سره د باران د وبو سره پیدا کیږي. خو دلته خاص دا ذکر کړو نخیل او عناب. وجد د چې دا په غټیم کې خصوصا د حجاز والو مکه مدینه طائف د دې علاقو ول خوراک او مخامخ میوه دوی دغه داوا او د الله سبحانه وتعالى طریقه د چې انسان ته هغه سره یادې کوم جو ته مخامخ. اوس کله دې سه میوه را یاد کی چې هغه د انسانانو نه پنای او شتي دې ډېری میوه ګورې مونږه پیژنو نو بیا خبره دومره انسان زړه ته نه کوزيږي چې هغه میوه نه دري. اوس ګوره سورۃ الغاشیه د جمعې په ورځ موږ مانځي کې اورو په دویم رکعت کې د امامان وي. نو داغه په اخر کې الله سبحانه وتعالى
دا خبره کړی دا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت ولنا ګوري دی خانو ته اسمان ته زمکی ته او غر ته دیس خدای الله مخلوق د الله د قدرت نخي د الله هر مخلوق کې ښکار دي خدا سلور ولي ذکر کړ ځکه چې دا مخامخ تی پاغه ټیم کې دا عام مخې ته یا اوخ دی او یا غر دی او بر اسمان دی ولاندې زمکه ده نو ځکه الله سبحانه وتعالى دې کې خاص د کجوري تذکره وکړه او د انګور تذکره وکړه لكم فيها فواكه كثيرة تاسو لرب اغيكي ميوي ديري ومنها تأكلون او داغين تاسو خراكوي قسم قسم ميوي الذي باران دلاسا روبا سيدي زمكين ومنغي خروه وشجرة تخرج من طور سيناء او پیدا کړی د ونه چې راوزی د خسته غرنا من طور سینا طور دا غرته ولکی چې سي شینی شین غرته طور ولکی طور سینا نه مراد هغه علاقی دی غیر چا پیر طور غرنه غیر چا پیر علاقی هغه د فلسطین او د شام او لبنان او مغرب او د ملکونه چې نن سبا دغه نمونه دي الله برکتی ونه پیدا کړی د الله راخي جوړې د په دغه ځمکه باندې چې هغه د تور غر په خو شاکری تور سینا او تور سینا کم یو غر دی موسی علیہ السلام سره په الله خبرې کړې دا غرو ما غزي کړي تنبت بالدهن چراوزی دا غینتیل وصبغ للآكلين او انګولي د پاره د خورونکو دې مراد کوم ونه ده زيتون ونه نو زيتون د ونی نه د زيتون تیلو استعماليږي بالدهن وصبغ للآكلين او داغینه انګولي هم تیریږي د خوراک سامان نو دیز کی یو فائدہ زیتون او د زیتون تیل دم دغه علاقه غ چې دین هغه د ټولو نه مزیداري دویمه د زیتون تیل فواید ما بیان کړو چې ترشی درس کې ترشی هفته کې موږ درس بیان کړو بس باقي کې ما دا خبره بیان کړو چې زیتون په تیلو کې الله څومره برکت پکې الله چولې نو دا که اسی خوري هم پکې برکت ته او د ډیرو بیماریانو شفا پکې الله چولې او که انګولي کې استعماله نو هم فائدمن شه دي او کم زی په مالش کې نو هم فائدمن دي د زیتون په تیلو کې الله د برکت چولې وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً او یقینا ستاسو د پاره پسارو کی خامخا عبرت ده نو تذکره ګوره د انسان وکړول د انسان پیدایش بیا د انسان په شي پیدایش زمکه او اسمان بیا د میوه تذکره وشو اوس د سارو تذکره کی او مخامخهم د قدیمنت ځکه اوس الله د سارو تذکره کی دي کوم ستاسو د پاره د لوی عبرت نسقيكم مما في بطونها سکو منگتا سوتا یا پتا سو باندې هغه چې په خېټو د دوی کې دي ولکم فيها منافع كثيره او ستاسو د پاره پدې کې ډېری فائدې دي ومنها تاكلون وباز داغین تاسو خوري سارو کې عبرت زمونږ د پاره چې د ناشنا مخلوق الله پیدا کړي او سورۃ النحل کې هغه تفصیل لیدل چې څنګه د پیروزی د غشان او د وینې د منځ نه په دنیا کې دسی فیکټری ته وخایمات د غوا او د میخي
او د اوخي او د بيزي په دې جسم کې دنه د ماشينري الله لګولې ده ناشنا ماشينري دنه لګېدلې ده چې واخو خوري یو شی خوري بل شی خوري روزي تک سپین خيسته پي مدد الله قدرت بیا صرف دانه چې سکو دغه بګیدي چې پي دي ولکم فيها منافع كثيره لو ډېری فائدې بګي ګوره فائدې ذکر نکړو خو ډېری دي په ډېرو ځایونو کې د ساروي موږ استعمالو د فائدو لپاره ومنها تاكلون باسته خوري غوښته خوري تاسو به دې ته ګوره د الله دی نعمت ته چې دا ساروي مسخر کړی دی مونږ ته انته په شکر ټینګه چې ته سوچو کې انسان ته سوچو کې میخه ته یا سوچو کې انسان ته غوي ته او انسان ته اوخته اوخ سمره غټ ساروي سره جوړ دي شو ګوري سره دې ته بز خېجم څنګه دا روانو م څنګه او کده او تر شو دې بر ټینګو م څنګه دا دومره غټ مخلوق الله دې کمزور انسان ته تابع کړي کمزور انسان دغه چې تیر شو درس کې تذکره وشو چې د خاور نه پیدا دي ناغه زور ووري د خاور نه پیدا دي منی د قطرې نه جسمي موړو کړي بدنیم کمزورې د دغه مخلوق په مخ کې خو بیا مغتی هغه وته تابع کړي او کله کله دي سوي چې یو نیم ساروي او ترش او راټینګي نه د ټول کله به شولګي خو غني شي راټینګول ټول نو اخر کې یو ولي او یاغه په خپل سدي زی ته ورشي چې بس مرش یا د غرنه ودانګي یا سینته ودانګي یا گاډي لورشي قصه ختم شي خدا ټول راټینګول نه شي او کبه راټینګي نو دي سه راټینګي چې د نشي پستن باندې راټینګي نشي کې نه غساروي راولي نو بیا دوی راجمش دا دومره اوچت مخلوقات او دومره غړ مخلوقات الله مونږ ته تابع کړي څومره نعمتونه دي الله په مونږ باندې وعليها وعلى الفلك تحملون او په دې سارو باندې او په کشتو باندې سوريږي تاسو دبل نعمت په دې سارو کې دا غي سره تذکره د کشتي وکړه چې دې کشتي ته وګوره او په سر رواني د قشه څنګه چپی پیراشي د غرونو په شان چپی پیراشي لکه قران کې الله په نور زینو کې تذکره کړی دا وي د غرونو په شان چپی راځي په دې خدا کشتی رواني د الله په حکم سره تا خپل زی ته ورسي ناشنا نعمتونه الله دې انسانانو لور کړی اوس په کې دومره ترقی شوی د جدید د ابو جاز وي چې هغه سوسو چته کتب دی ابو کې او خبا قاعده ته د شیشې نه کړکۍ جوړه شوی او پای کې بدنه ته هغه مناظرم ګوري کوم چې په دریاب کې دي هغه میان او کوم مخلوقات چې د الله دی ناشنا په دې وبو کې به تا تخکاری دی وړي کې انسان الله دا طاقت ورکړي بیا په دې کې د ندام رالو دا گاډي شو جاز شو کوم چې ته انسان ورسېږي ما یو وخت کې ویډیو کته ده هغه انګريز چې اول پر کوشش کوي د جاز د جوړولو ناغه سسه کوششونه کوي او بای کې هغه ناکام شي کله د خپل لاس ته یو دوه وزري ولګي بیا غي ته سوچ کوي چې دا به منډه و ما دا به څنګه لقیدا به څنګه چتی دا به څنګه نا ولنې جاز چې کله هغه جوړ کړي ولنې اسی لکه ته به چې بس لرګي را جمع کړی او ټکوالي نو چې څنګه سٹارټ کی او د سلا یو 100 میټر تل نه بس لګي ته روزي شي خراب شي بیا کوشش کوم چې دا انسان ورسېد اوس د دې جازونه جی پورا بلډینګ ته وچ راغسته دي او په سونو کسان به کې دنه ناسي نو دا ټول قدرت او طاقت ته چا دی د الله سبحانه وتعالى او د دې شوبې جواب ما د جمعرات پورز په درس کې کړو چې سره دا و چې دا خو انسان پیدا کړی نو د انسان له عقل دا چا ور کړی دا سوال دا اوس په نتر کم جن راوړي لرګي ته کم جن راوړي دا سامان چې سلګي ستا په دې ټکنالوژي کې تر کم جن راوړي ټول مخلوق د الله دی دا غینه بعد الله سبحانه وتعالى واقعه د نوح علیه السلام راوړي
توحید دلایل بیان کړو. اوس دا واقعیا په سولې راوړي د نوح علی السلام او د نور پیغمبرانو. جواب دا دی الله وی چې دغه توحید چا نه دی منل دغه انجام موري. دغه د پر واقعیت د نور پیغمبرانو راوړي. بل فائدہ به کې دام د چې تسلی ده د چا د پاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره. موږ سره مخکې تیر شي چې دا سورۃ مکی سورۃ او په مکه کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیاتی او ظلمونه د کفارو د طرف نشوي دي چې هغه موږ د سیرت په درس کې تفصیلا بیان کړي. نو د تسلی د پاره او الله وی چې ستا مخکې مرونه تیر شي دي پیغمبران د غویم خلکو خبره نه ده منلي. نو تصبر کوا اخرنه انجام هغه هم د دې مؤمنانو او اخرنه ګټه هم د چای ابر دې مؤمنانو. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او یقینا لګلو منګ نوح علیہ السلام قوم داغته فقال يا قوم اعبدوا الله نو یا غی قوم زما بندگی خاص کی د الله. نوح علیہ السلام اولنی پیغمبر دی زمکه ته خو دعوت شروع د سنه شو توحید بار تاسو ته خبره کوم دا ذهن کې کینو زړه کې کینو چې توحید بنیادی خبره بل څه وتونه وي قوم بندگی د چا کوي خاص د الله. ما لكم من اله غیره نشتی تاسو لرا هیڅ حقدار د بندگی سوا دا غنا. افلا تتقون ای بس نیریږئ د الله نه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه نوې غټان او کسانو چې کفر کړو دا غد قومنا. الله خبره مختصر کړ یعنی دا خو نه نیم سو کالو خبره ده. سو کالو خبره ده نه نیم سو کالو خبره. تر سوچ مکو چې د درې اتنه کې د واقع ختم شوې دا بدقه شان مختصر وا دي کې چې نوح علی السلام کمی سختی تیری کړي نه نیم سو کال هغه په درې صدور ایتونو کې دنه دی هغه سختی. خو نه چې بس هغه راغی او ایمان راوړی او ایمان رانوړ الله تبارک نه نیم سو کال هغه مهنت کړي کوشش کړي دعوت کړي. بلکې د نوح علی السلام په نوم باندې سورت ته سورت نوح په کوم سپاره کې یو کم دیرشمه سپاره کې پوره سورت ته دغه تفسیر لازم ووري او وی ګوري چې قسمه قسم طریقې غي استعمال کړي. وی علما خپل قوم ته ښکار دعوتوم کړي پټ مم کړي د شپې مم کړي د ورځې مم کړي په جمع می ټول تم کړي او یوازې مهر یو کستم کړي. خو دوی نه دی منلې په وګونو کې به ګوتی کې خو دې په ځم به د جامې راوړل کمیس او صادر به خپل سر رواچو چې مونږ وینې نه. نن سبا هم دي چې کله شي دیندار سره رواني خلکو ته نصیحتونه کوي د بيدینه تلار بدل کی ولې تلار بدل کی ها بیا به وې سن نصیحت کوي یا برانه ته اوس کوي چې چرته روانه د روان په بل طرف ته منځ ټیم دې به ته اوس کوي چې منځ نه دي جمعه اسی ناسی په لار کې نه دې به ته اوس کوي ته څه کوي په لار کې ناسی. نو دا بيدینه چې دیندار سره نه لګي د لار بدلای او غوی به د نوح علی السلام نه لار بدلوله. دې ځکه الله وی مشران وی دغه د قوم نه غټان د فائدې موږ بار ذکر کړی دی چې اکثر کفر کې څوک واقع کی مشران او غټان خلک وجه د غیدا ده چې د مشر سره مالی او دویم زوروري دریم شاته به خلک ډیری. نو دیش انسان د پاره حق قبل ول ډیر ګران کار دی الا من رحمه ربي مگر دا چې الله پر رحم وکي. ځکه چې دې کله وای چې زما دا طریقه غلطه او دا صحیح ده نو خلک به وایي چې خاط دومره مشر سړی وي دومره غړستا مقام او دومره اوچت مقام نن ته ز په خطا ومه. زمونږ په دې ملک کې ولی اکثر علما حق پټي ولی اکثر مشران حق نه مني دغه وجه ده. ډیر علما ویلي تاسو به تیمو ورېدلی ما خو دې بار ورېدلی وی دا خلک برته به وی چې د اوسه پورې ته غلط رواني د اوسه پورې ته چې وی د قوم مشر ته د پته نو چې حق او باطل شي بل دا چې هغه په خپل مال کې ډیر مستی مال وسري دا مال انسان کې مستی پیدا کوي
او اکثر به دیندار خلک کینی چې هغه صحیح غریبانانی کې مالداري غریبانانی مالدارو کشتي دیندار داسې دیندار به کشتي چې ته به حیران شي. بیا خپل سیرت صحابه کرام رواه لکه عثمان بن عفان عبدالرحمن بن عوف او دي نور صحابه کرام چې هغه دومره مالدار او چې موږ ته پته نشي زموږ څومره مال دی او دا غوغه قربانیانو ته بیا وګورئ چې الله دین ته پر څومره قربانیان ورکړي خو هغه لګ دي اکثر دیندار چې هغه صحیح غریبانانی وجدا ده چې د مال په انسان کې مستی پیدا کوي. الرآه استغنا الله انسان سرکشه شو کله چې ځان ولیدو مالداری ډیره شونه به ځان بیزار وګڼو د دې مال دلاس دا مطلب چې د مال ما ساتي. ويل لكل همزة لمزة مخکسه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. الله مال شماري او جمع کوي ګوري شماري او جمع کوي بيګدي ولید لري مال سره دوره محبت ته يحسب ان ماله اخلد الله ګماني داري چې د قمال ما ساتي د قمال چې ما سره زبده میشه د پاره نو د دې بيدینو خلکو چې مال وسري دوی د سوچ مال مونږ سره مونږ نه خرابې نو مشران اکثر چې دغه د الله د دین نافرمانی کوي دا قانون دي سنره چې دوی همیشه کوي نه اکثر مونږ وایو نو د شتي مشرانو کې چاوي حق غاړي او کله مثال ابو بکر صدیق رضی الله عنه تو عمر بن خطاب تو عثمان بن عفان تو نور مشران صحابه کرام تو چې کم په قوم کې مقام او غټ خلک څنګه غوي حق غاړه کې خو دا هغه حق قبول کو او دغه شان زمونږ استاذ او شيخ القرآن والحديث مفسر القرآن مفسر زمان خپل زماني لوی مفسر السيد عبد السلام الرستمي رحمه الله سمر لوی علم سمر لوی مرتبه داغه او هغه به اعلان کوي زه کای مسلې چې ما بیان کړې و کمزوري وي حق قال الله وقال الرسول الله چې سوی الله پیغمبر سره ډېر ګران کار دی ګوره چې علم دومره مشهور چې شاته وسې په لکاو خلک او دې دې سوي چې زه خطا شې او ما حق لار داده ډېر ګران کار دی زمونږ پشان کمزوري علم ولو کمزوري ایمان ول دا ټکې نشي ول دي عوامو کې ډېر دي عوامو چې ګیره پرې خو دي کتای د خلینو دا ټکې وېستو چې زه خطا شې به زمانوم بدل کوم صرف دې درسه نه وای چې به مخې سره ګیره امیر صاحب مفتی صاحب مولوی صاحب په وې چې زه خطا شې نه وای دا ټکې چې زه خطا شې ما د ډېر غټ ایمان غواړي الله دې موږ له توفیق راکړي. امام مالک رحم الله بس کسان رالو د عراق د سلويخت سوالونو ته کوشتي وکړو فتوی ته وخت دی وسو جواب ورکو باقی کو د ټولو ما د پد نشته غوتی امام سي موږ د عراق نه غلی او تاسو کی امام مالک اکسانو ته وسوي او اکسانو ته دقه شان وای چې مالک وای زب نه پويګم ذکر الله وچت مقام ورکو کوم زید الله ورسول او نن سبا عام مسلمان جاهل خپل غلطی نه مني چې خطا یم او زه په دې مسله نه مرسیدل یا زه په نیم پوښ نو غټانو سوي دغه د قوم نه وګورئ کېږي د اعتراض ته ګورئ دوی ما هذا الا بشر مثلكم ندی دا مگر انسان دې ستاسو پشان اله بله په انسانانو کې پیغمبر راغی کله پیغمبر لګل نو بچا کې به لګل ملائکه کې به لګل يريد ان يتفضل عليكم غواړي دې چې ځان ورکی پتا سو باندې دا خبرې چې شروع کړې د مشرتیا غواړي نور څه مطلب نه دی او دې کفارو د زونه ګوره ټول یو شان دی الله په قران کې کنه تشابهت قلوبهم زونه یو شان نوح علی السلام قوم کړه تیر شوی دی او به د مکې د مشرکانو خبرو ته وګ کېده دغه شان خبرې هغه هم دغه ویلي دا د انسانانو کې راغی پیغمبر او دا مغو ویلي په پیغمبر په شرغلی په سیرت کې موږ بیان کړو وکته مشرتیا غواړي مشرتیا بدل درکو خو دې خبرو نه غلیش هم دغه خبره دی دلته وکړه یرید ان يتفضل علیکم غواړي دې چې مشر شي په تاسو باندې دلته فائدې ده ساتي په دیندارو خلکو باندې او بدګماني نه کوي
نن سبا عام مرض دی چې په دیندارو خلکو باندې خلک څه کوي بدګماني کوي کچته څوک حق بیانې دین بیانې ا دل په سمې پیسې راځي د کله خو دوی مزدوري لري که څوک چې د دین خدمت کوي په دې کې به جیره د خپل لالچي وي د دې لپاره به دې سکی نو دې بدګمانیان نه ځان لري ساتي ولو شاء الله لأنزل ملائكة او که غوخته الله نو خامخار علی گلی به ملائک کله علی گلی ملائکو کې بر علی گلی دای ډیر ناشنا خبره کړی ده روانه او دا په دې دلیل دی چې نننې شپه د پرونی نه بدل نه ده نننې د پرونی نه بدل نه ده هغه ګوته کېده ولی نه مانی تاسو دا خبري جواب دی ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ندی یورید لی منګ دا خبرې د خپلو پوخانو مشرانونا دې خبره چې نه سبا اوري تاسو کې نه اوري ها په ماغه دغه پنوړې دې دې مشرانو ویلي لانی مولوی سه ویلي دي ولې زما استاد پلار نکله کې نه پویدو په دین باندې دا ټول دغه خبرې بل ته ګور ظالمان دي حق نه مني نو څه خبرې ولا جوړي ان هو الا رجل به جنه ندی دا مگر یو سړی دی چې په د باندې لیونتوب دی لیونه شوی د ذکر د خبرې وړي وي او د لیونو خبرې چې بوتان سني شي کولای صرف د الله بندگی کوي به دې ته ګوره دا دلیل له پدې د غوی په بیوسی باندې چې دا ناشنا نمونه پیږي ځکه زه تاسو ټول ته نصیحت کوم چې کړه تاسو حق باندې عمل کوئ نو لازم به خلک تاسو باندې نمونه دې په دې مخه پکې دا بس ما په شرشي وي خلک را توابي وي نته سوکې چې کته توابي وي چې چلو شو نوح عليه السلام ته لیونه ویلې هغه ته ویلي دی دې لالچی دی د دنیا او د مال لپاره لګي دعوت کې نو کتاب شي کس خبرې دوه وکړي نو دنیا ورانه کی دې به خبرې کوي زمون کار خو دې سره چې الله له بس جواب ورکو موږ د دې مسؤل نه یو ګورې چې انسانانو له بس جواب ورکو ها ځکه شیخ عبد السلام رحم الله تذکره وشو یدام دغه واقعا مخې تر کله چې الله سبحانه وتعالى شیخ سبت حق نصیب نو بعضو سپینګیرو به یو بل ته وی چې توبه الله چې د قیامت پر ورځ وګوره امام صاحب له جواب ورکړي ها چاله به جواب ورکړي امام صاحب له وګوره د سجو په کم مخ به امام صاحب ته مخامخ کیږي یو خو شیخ صاحب رحم الله د امام صاحب سره دښمنی نه لري نه سی ویلی دی باغه پسې بلکې ټول مرغه د امام صاحب شان بیان کړی چې امام صاحب اوچت عالم خود ته دا سوچ وکړو چې امام صاحب بس جواب ورکړي دا سوچ وکړي چې الله له بس جواب ورکړي تب پیغمبر ته د حوض کوثر باندې په کم مخ کیږي او ته دغه په حدیثونو عمل نه کړي دا سوچونه پکار دي نو دا لیونه دلیل د بیوسی ته ګوره چې دا بیوسی شي فتربصوا به حتى حين انتظار کوئی دتا یو وخت پوری مړ بشي بوډېګانی دي جوړ شو د مرګ ارمانونه کوي الله دې دې مړ کی وسنه دا د خزو د بوډېګانو کار دی نران دا نو چې دې مړ شي نران مخامخ شي میدان د خپل خبره سپاکي زمای د مرګ سره څه کار کله مړی کله نه مړی تلاړشه کینو سره اچې ست سره دی هغه ته حق ثابت کو دا هغه باطل ثابت دي د نرتوب وي نو دوی اوس په سین انتظار کې نهستو ها ویزه یو ورځ به الله مړ کې دي فتنې نه بس شو خلاص نشو قال رب انصرني بما كذبون نوح علیہ السلام اے رب زما مددو که زما په سبب د دې چې دوی ماته دروغ جنوي 900 کال بعد ګره هغه د خبره کړې ده او دا مله لکه سورۃ هود کې
تیر شوی دي چې الله وتوي نوح نور تاسو رسول کې ایمان نه راوړل کوم چې راوړل دوی راوړل چې کله د پته ولګی چې نور ایمان نه راوړل نو بیا خو دې کفارو په دې ځمکه باندې ګرځیدل څه مطلب دی بیا خو دې ختمېده څه دي هغه غوړه دي قرآن په بل ځکه الله فدعا ربه اني مغلوب فانتصر دعای وخت وی الله زه مغلوب شوم مغلوب څه مطلب دی یعنی کمزورې شوم ټول قوم مقابله یو کس کوي او دا غسر ملګری مسودي یعنی زیات عدد چې راغلي اتیا کسان نه نیم سو کړ د چې زیات عدد راغلي اگر که بعض علما به کې وا ته ذکر کوي او یا نه نیم سو کړه هغه مهنت او کوشش په اخر کې الله کمزور شوی زما مرسته وکا الله ملوز کړی دی چې د پیغمبرانو مرسته وکړي قرآن کې زه په زموږ شریعت ایتونه تیر شي الله ول جواب ورکو فاوحینا الی نوحی وکړه منګه اغته سورة الانبیاء کې الله سبحانه وتعالى دا خبره بیان کړي وی نوح علیہ السلام موږ ته आवाज کړو فاستجبنا له الله موږ له خبره منلې او موږ اورېدلې و موږ غم نجات ورکو دا کور ورته موږ نجات ورکړو الله من الكرب العظیم د دې غټ مصیبت نه اخلاص کړی وي نو څنګه هغه الله ته ویږي الله انصرني بما كذبون زما مرستو که دوی ماته دروغجن وي الله فوحينا الیه موږ هغه ته وحی وکړ ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا چې جوړه کا کشته پسترګو زمنګا او په وحی زمنګا دی واقع تفصیل سورۃ هود کې تیر شوی دا موږ زه په تفصیل بیان کړي پسترګو زمنګا مطلب دی چې موږ ته ګورو او وحی زمنګ مته زمنګ په اجازه سره جوړک فاذا جاء امرنا وفارت النور نو هر کله چراغ حکم د عذاب زمنګ او کله چې جوش او تنور اند زمکه نو برو خود کړي او حکم د الله د عذاب راشي فاسلك فيها من كل زوجين اثنين نو داخل ک بدغه کشته کې د هر قسم حیوان نه جوړي دو هر شي نه جوړه وي کینو ځکه چې د دې عذاب را روان دي چې د هر څه ختمي دینه بعد به دنیا آبادی واهلك وخل کور ولا إلا من سبق عليه القول منهم مگر هغه څوک چې مخکې شوی د باغوی باندې فیصله د عذاب داوي یعنی فیصله په شوی دا هغه بدن سره نه خېږي لکه څوک کنعان او د نوح علیه السلام بیبي نه خېږي ځان سره کېشته ولا تخاطبني في الذين ظلموا او خبري مکه وما سرا په بارد ظالمانو کې الله په زړونو علي د پیغمبرانو د زړونو ډېر نرم دي چې نه چې دی په هغه وخت الله ته ویږي الله سزا په دې عذاب مرا ولا یا پرید نه مسره به خبري نه کې د ظالمانو مبارک ونکړي نوح علیہ السلام دغه مبارک خبره خود زیب مبارک خبره کړي انه من اهلی یلو ده خو زما زوی نو الله باغی باندې وزورو انه ليس من اهلك دستا په کور والو کې نه دی کور والو استا هغه دي چې خبره منلې او بیا دې ته په زمانه ونه کې نوح الله وتعالى سورۃ هود کې چې تاسو علم نه هم پیغمبرانو اوس پازیو یاله وی پنا نسم پتا پوری دا خبرونه چې دا علم ما سره نه به نه کو بس ازوی ولاړو او توازو مکو یا بني رکم معنا لازم مكسر روخيجي ولا تكن مع الكافرين او مکیګه د کافرانو سره داوود نوح علیہ السلام وحی بیان کړ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله ناشنا فائدې ذکر کړل وې دا خبر وحی ده چې موږ سره روخیجه کافرانو سره مکیګه عذاب را روان دي
عذاب روان دي داغه ته څنګه پته لګیږي د وحي په ذریعہ خزوی عقل استعمال کو قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء زبا ستوخذ غير توخذ دوبونه من بچکی د عقل لك وحده عقل له فائده شیخ الاسلام ابن تیمیه نو ووري ناشنا فائده وې د قران او د حدیث په مخ کې به عقل نه استعماله چیرې جی زما عقل دا عقل د نظر جیب کې کېده وحده د چې عذاب را روان دي زوی راځه عقل دا وې چې زما ستو خېجما غر تو خېج دوبونه بچکی نتیجه فحال بينهما الموج ومنځ کې چپرالو غزوې لاړو تباہ او برباد شو کله چې عقل مخ کې کو په څه باندې په وحي او په نقل باندې نتیجه تبیر وته نو کله چې تاسو قرآن او حدیث راورسي کنه التبیه د غیب مقابله کې خپل عقل مې استعمالوي ها عقل استعمال کوي د دې لپاره دغه وحي لپاره چې ایمان په خډیر شي عمل په خو کې او غیب خلاف به عقل نه استعماله ولا تخاطبني في الذين ظلموا او خبر مکوا زما سره په بارد ظالمانو کې انهم مغرقون یقینا دوی غرق کړي شوی دي فاذا استويت انت ومن معك على الفلك نو کله چې برابر شت او هغه کسان چې تا سره دي په کشتۍ باندې چې کله کینی په کشتۍ کې فقل الحمد لله هو يا طول صفتنا د کمال خاص الله لردي الذي نجانا من القوم الظالمين اغلا چې بچکړو منګه د ظالمانو نه طریقو ته الله خو ورکه سورۃ هود کې بسم الله مجریها ومرساها د الله په نوم به کېنه بسم الله به وای او د الله نوم یې دولو سره به روانه کوي او د الله شکر به ادا کوي چې دغه ظالمانو نه بچ کړي وقل رب انزلني منزلا مباركا او يا اے رب زما کچھ کما زید کزیدو برکت والتا وانت خير المنزلين او تغور کزون کی دا دعا تاسو یادک انزلني منزلا مباركا رب انزلني منزلا مبارك يلا مال برکتی زکی زیراک دا تربیت الله د نوح علیہ السلام کوي او دیږي کې دا فائدہ الله دام راخاره کړه چې نوح علیہ السلام اگر که پیغمبر د خو محتاج دی چاته الله ته دا خپل لاس کې دا نه و چې ځان لې زیغ ور کړی هغه کشته او هغه طوفان راغی کم غربان دی ودرې د کشته جودي غربان دي عراق کې موصل خار کې جودي غربان دی کشته ودرې واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين او ظالمان ټول تبا کړي شو ان في ذلك لآيات یقینا بدی کی خامخا عبرت ندی وان كنا لمبتلين او یقینا منغا خامخا امتحان راوستون کیو ظلم مطمئن ساته لازم پتا باندې امتحان راځي مثلا سوره عنکبوت او دغه سوره النمل او نور سورتونه تیر شي به کې الله دا خبره ذکر کړی دی چې لازم به امتحانونه راځي ولې به راځي چې د مؤمن پته بکی ولګي د منافق بکی پته ولګي دا اله پته لري چې کله به انسان باندې سخت راشي زهر سره د ایمان دعوا کوي الله دې موږ د امتحانونو نه بچ ساتي او که چېرته امتحان را باندې الله راوړي نو الله دې بکی موږ کامیاب کړي ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين بیا پیدا کړل منګه ورستو د دوینا قومنا نور قومونو تذکرہ کوي بس
علما دا وی چې د روانه واقعه د هود علیه السلام د خپل قوم سره عادیانو سره او بعض وینه د واقعه د سمودیانو ده وجدر چې بدی ک الله دا وی په اخر کې وي موږ د قوم تبا کو په چغې سره او په چغه باندې الله سوق تبا کړو سمودیان کا عادیان سمودیان عادیانو باندې غسلی راغلیو فارسلنا فيهم رسولا منهم نوليغو منغا غويتا پیغمبر دا غوینا داو پیشن انسان ان يعبدوا الله چی بندگیو کی خاص دا اللہ ما لکم من الہ غیره نشتی تاسو لر حق دار دا بندگی سوا داغنا افلا تتقون وانیریگی تاسو دا اللہنا وقال الملأ من قومه الذين كفروا او مشرانو دا غد قومنا اکسان چی کفر کړو وکذبوا بلقاء الاخره او دروغ جنی ګڼلو ملاقات د اخرت ان اخرت سره یو ځکه دته به دروغ وي الله سره ملوي ده دته به دروغ واترفناهم في الحياه الدنيا او مستی ور کړي و منګه غویتا په ژوند د دنیا کې مخکې مونږ تذکر وکړو چې د سرکشي یو جسده مال ډیرې دل دوی کې د مستی سره سره الله مولا دنیا نعمتونه ډیر ور کړو خدوی سوې ما هذا الا بشر مثلكم ندیدا مگر انسان دې استاسو پشان یاکل مما تاکلون من خوراک کی دا غسنا چې تاسو ته خوراک کوي ويشرب مما تشربون او سکی دا غسنا چې تاسو تسکی د دې کافرانو دي ذهن دی یعنی چې کوم سړی پیغمبري دل به د اسمان نه خاص رزق راځي خزانه به سرزر به سپینزر به دې بشتم غریب نه دا غوي ذهن جوړ شو او نن سبا یعنی افراط او تفریط یو طرف ته دغه ذهن دی چې دیندار سره بسې مالدار به ځکه دغه الله ته نږدې دي نو بیا په کار دي چې الله نعمتونه بده باندې ډیر زیات بل طرف ته د ذهن جوړ شي چې دینداري نه دی به همیشه خواري دا خبره غلطه ده ها اکثر دي چې دیندار کمزوري اکثر دیندار چې غریبي کمزوري تر الله امتحان دی او د سیم کې چې دینداري او صحیح مالداري ورکه مو الله تعالی سوال کوي چې یا الله کم چې ستا دیندار بندگان دی یا الله پراخ مال او روزي او رزق ولا ورکي په دوی باندې پیرزو ده په دې بيدینو باندې نه پیرزو کیږي دا بس کله ویني چې عالم یو د شي پاک لباس یې چولې مړوي کې د حق پرسو دی بدی شي کده حق پرسو د سره به موټرو کده حق پرسو د بد ودري خزي کده حق پرسو د بکورو وګور زموږه پلاني سیب داغه حق پرست سهل سعودي عرب علما ټول جی درباریان دی ولي درباریان دي وګور دوی دي گاړو ته دوی دي کورونو ته بنگلو ته خدالک علامت ته د باطل پرستی چې سړی به مالدار وي دی به صحیح باطل پرستی او چې غریب به هغه به صحیح حق پرستی نوراشي بیا به د کفارو کې د دنیا غریبانو خیمه هغه مبارک وي سوي دینه قانون ما جوړوي قانون د دینه ما جوړه ها دا صحیح ده اکثر دیندار صحیح غریبانانی خودی سم کیږي چې دیندار او صحیح مالداري او الله دې دیندار ټول مالدار کی مخ والله چې عالم وینو دیندار سره وینو مالداري نو کیلو د غټي چې الله په دې خوګ بنده باندې الله دوره پراخه نعمتونه یا الله خډیر ولا ورک خدای نه چې دیندار وینو اخه خوراک کې به سترګې مو د سلور کړي تو ګوره کچته سړی ویني بدن نغټي دیندار وي کده حق پرسو د خېټه بدی شي یری د حق یو علامه ده چې خېټه بدی نه او که خېټه غټه شو نو دا حق پرست نه دي د باطل پرست دا کمزي تلی پته نشي د بعضو عوامو لګولي کمزي خبري کوي دا غوي ذهن داو چې دیندار به مې ده بسې مالدار به
اوس د ذهن دلته د عوامو جوړ شوی اکثر نن سبا چې دیندار نه دی به همیشه جو غریبي او دوانو طرف ته خبره سده غلطه ده. ولئن اطعتم بشرا مثلكم او کتاسو تابعداریو کوي دیو انسان چې تاسو په شانی انکم اذا لخاسرون نو یقینا تاسو په بدو کې خامخا د تاوانیانو نشي. دوی نصیحتونه کوي دوی له نصیحت ډیر عجیب دی کتاسو چې ته دوی ومنه لکه نو سبا شي تاوانیان بشي و تاسو کم تاوان نه دی کړی دنیا او آخرت هم تباہ شوي او دلته نصیحت ته څه کوي وی تاوانیان بشي. عربي کې یو مشهور متل چې کله دې سړی نصیحت کوي چې هغه نصیحت یې نصیحت نه یو بل په خپلم ګډوډي نو دا غ نصیحت ته کوم چې د فرعون هغه نصیحت فرعون سو خپل خلکو ته موسی عليه السلام مبارک اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد زوی نور پسنیما ګور فرعون دا څومره ناشنا دغه د خلینو بدل ټکی څومره ناشنا ښکارې دو وې زه نور پسنیما خدا سړی د دین خرابوي سړی د دین خرابوي دوی مستاسو پزماګه کې فساد جوړي نو دنه ته پوس بکارو د ټیم کې چې دین دوی سره دې کمی او چې خرابوي ولا کم دین دی وسره چې خرابوي او حق ته فساد ویني سبب د قشان چې کله یو عالم یو انسان حق بیان کی اوس په مقابل کې بل را پاس لري جمعې په خطبه کې ووي خپل دین مضبوط راونی سي پښتنو امر کې ورځ کې مې د مولوی صاحب تقریر اوریدو خو دې خلک خو بدینی شي مطمئن کول چې دلایل وته خو نو بسې راټینګ کړی دي وی پښتن قوم غیرتی قوم دی قربانی ځان د پلار نیکه په طریقه باندې دا نن سبا فتنې راوتی دي چې قران او حدیث کې د قران او حدیث کې چې تم ګډوډ نه کی ګوره د خپل پښتون وانه وړي د عوام دي خبرې سره ولا ګرميږي پښتو غیرت لکه ته دا خبره وته سره کې خلن وته دا وایا چې الله داوود الله پیغمبر دا خبره ختمه شو نو دا دوی نصیحت به دې ته وګوره ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما اي لوز کې د تاسو سره چې یقینا کله تاسو مړ شي او شي خاوري وډو کې انکم مخرجون چې تاسو په دوی به راوستل کېږي هيهات هيهات لما توعدون لريدا هغه وعده چې تاسو سره کېږي وی خندل وی اول خوشتینه او کینو صدا لريدا بیا به سره ګورو قرآن په بل ذکر الله دا خبره ذکر کړی انهم يرونه بعيدا دوی لريني ونراه قریبا منګه نږدې بلکې قرآن کې خلل دا خبر ذکر کړی دی چې قیامت را وسته د سترګې د رب اندازې کې موږ را وسته شو یو امر د الله په کار دی ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ندیدا مگر ژوند زمنګ د دنیا دی نموت ونحيا مړکیږي باز زمنګ او ژوند کیږي باز دا عقیده د چا ده د دهریو عقیده بس دغه ژوند روان دي او هر څه په خپل ترتیب روان دي ملحدین دا وي وما نحن بمبعوثين او نیو منګه دوباره ژوند کړي شوی په دویم پر بیا سنشتو نو د ملحدین نن سبا ډیر دي خصوصا ورده د جړه مقام دي د سوچ پښتنو کې موږ ملحدین پیدا شي او خاص کراغه چې کم د انګريزانو په ملکونو کې پاتې شي نو به د ثابتې چې د دنیا د پر خالق نشته راټینګي کوي څنګه خالق نشته د سې چل شو وې د جیو دماکو شو دماکي سره دنیا پیدا شو اوس د دې عقل ته وګوره نو بیا ته دوه راځه دماکي والا اوس ته پوکوما کپویږي د ساينس په جبه باندې او تاسو سره د کې علمي نو په ساينس کې راټینګ ک دنیا د سي
الحمدلله موږ مزه سره باقاعده یو 15 مخه حوالی جمع کړی دی په پاڼه کې د هغه ساينسدانانو خبرې چې کم کافران دي او غوی د دې خبرې گواہی کوي چې د دنیا د پاره یو خالق دی چې په ناشنا اندازې چلای نو د ملحدین د دوی په خبرو مطمئن کی او کته د الله خبره کې الله پیغمبر هغه د الله نه مانی پیغمبر دل نه مانی دته بد دلایل نه بیان بس سادهګانی د قران آیت وته شروع کی یا حدیث وته شروع کی چې هغه نه مانی ته سره څنګه بدیږي خبرې کی نبی او ته و دا موبایل مې اغسته ډېر مزیدار موبایل دی کې سلور کیمرې لګېدلې او ډېر خولي پروګرامونه چلی او بس ودومه سار چې پاسه دې کټ دې سرته می پروت خپل پیدا شي ولته پروت دماکو شو سدي پیدا شو موبایل پیدا شو تا ته وي قمقره دماغ کې ډش شي موبایل چې د خپل پیدا کی په دې خو له پاسه دې کلی دي میډ ان ویتنام او میډ ان پلانې د ملکونه په لیکلي بلکې باقاعده دیم لیکلي ویل دي سپټ پارت د پلانې ملک دی جوړ شوی پټ شوی او پلانې ملک ته څه غړي وړي نو د دې وړي کې موبایل مبارک نه مني او د دوه غټه دنیا مبارک مني چې داسې پیدا شي او د دې څوک نشي چې پیدا کړي خو بس الله چاته هدایت نه ورکړي کنه نو ته د هدایت نشي ورکړه ما یو ویډیو کته یو مسلمان ملګری هر ځکه چې الله دې حفاظت کوي ما پیژندوم نه هغه د انګريزانو ملکونو کې ګرځېدو او د ملحدینو سره ملاویدو ویډیو به تی کوله او تاسو به تی کول چې تاسو سوې هغه به دماکو شو دو شو ډېر په هلک هغه به راټینګ کړو دماکه څنګه وشو به کم ځکه وشو څنګه وشو بای کې به راټینګ کړو نو پاغزي کې پاغ یو پروګرام کې دنیا کې سره دغه سره دا خبره ومنل چې زموږ د نظریه غلطه ده بیا هغه ویډیو سبحان الله ما نشر کړ نو هغه دور زبات چې موقع ته هغه د نت نه د انټرنیټ ولو ختمه کړی و دومره د متحرک خلک دي ها دغه قسمه سن پری دي چې دغه د لاسه د دې ملحدین او د دې يهودو نصارو غ نظریه دا خپل مذهب نه اوړي د څه نه پریدي نو دا ختمي څه کوي ختمي به بدویم پر بیا به ورواچول به چې موږ ته اصول دی بیا درې کړو نو مې تاسو به انټرنیټ نه لري کوي دې ځوانانو سره وسکوي چې دې زما کې باندې ګرځي دا خو انټرنیټ نه ویډیو ته ختم کړ چې ملحدین سره باس خو دغه ځوان چې کوم چې سره باس کو د سره بسکی او د په شاندي الحمدلله په لکاو نور دا مخ کمزوري او کم چې د درس نه زموږ د ملګری الله بخلی دغه اکثر دا سوچ کوي چې دا بسنګ خبري وسره د کړي دا بسنګ شتي ځوانان شتي دي ځوانان دي چې الله ولنا آشنا علم او پوهه او عقل ورکړي او په مخ کې دوی خبري نشي کولای لکه بو کې یو ژوندې مثال شیخ ذاکر نایک حفظه الله مور دي چې بچي نه راوړي هغه چیلنج ورکړي دي چیلنج او دا تحدي چرته به دي تحدي تاسو نوري ما ته خپل اوریدل ده وي څوک دي ماته ثابت کی چې زما د دین غلط ته زه يهودي کېږم او په یوځ کې چیلنج ورکړي یو کرسچن ته عیسائی ته وي کومه په غلطه ثابت نکړي نو زبا ستاسو دین ته راوړم تاسو ځوانان شي دا خبره اسی غ نه کوي چې بس ویشته او بس بیا په کور کې ناشي پټ پټ شي وي دا هغه چې کوم ځکه خبره کوي مخکې ورځ کې پروګرام می کتو یو کس په کتاب راوړی په قران کې غلطیاں نه ناغه ته وي تاسو په قران کې غلطی ده او تاسو غلطی ده وې دا پلانې چې د دې شی د دې شی ناغه ته نور سوي نه ده وی دا کتاب چې کوم تاسو لاس کې ما تخکاری چې دا پلانې کتاب دی او پلانې انګريز لیکل دی نو ملغه سوي صحیح او پدې کې چې دنو سم تخکاری چې ډیر غلطیاں ذکر پدې کې هغه ډیر غلطیاں دي چې په قران کې شتي دا که یو کتاب دی کس اصله یې غلط شوی واغې نو ته خدای یو یاد کړ دا نور وې ته نمبر ما بس نور روز راوړو خو ډیر شو جواب دل په دې یو زیدر کومه
د دې جواب درو په یو ځکه دا کتاب به تر روزانه راوړي به یو غلطي ورو باسي خدای کتاب ماته زبانی یاد د رقم چې ته وې چې دراغسته او وره جواب دی دې خلک الله پیدا کړی دی دین د دفاع لپاره شتي لکان شتي ځوانان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه او دې سړیم شتي چې خېټه دې ساتي ته پوښي مکوه دې سیم شتي چې د خزو د بچو نه خبر دي مزدوري به کم ملک خکی او ریال بسو کې چلی او ډالر بسو کې تجارت کم شو ګډې شو باز دغه ځوانان دي او د باز سره دا غم دی چې د دین دفاع به څنګه کول لري په دغه ځوانانو کې مونږ شمار کی ان هو الا رجل افترى على الله كذبا ندی دا مگر یو سړی دی چې جوړ کړی دی په الله باندې درو وما نحن له بمؤمنين او نیو منګ بد باندې ایمان راوړونکي قال رب انصرني بما كذبون ويا غير بزما مدد كما سرب سبب د دې چې دوی دروغجن غني ما قال الله ورتوي عما قليل ليصبحن نادمين سو خرست بخام خاو غرزدوي بخيمانا فاخذتهم الصيحه بالحق نراوني ولدوي ويچغي بحق سرا يعني حق عذاب سرا فجعلهم غثاء وغرزولي دوي تور شوي بوسو بشان لکه بوس شي تور شي او زره زره شي الوزي خراب شي ختم شي په نظر ناراضي دومره مېده شي الله دې شي میکړو فبعدا للقوم الظالمين نتبعید دا قوم دا پارا چی ظالمان دی ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین بیا پیدا کرل منگا ورستو دا دوینا نور قومنا اغا قوم تذکره ونکل خوی نور قومنا یعنی نور دیر راغلی دا لوط علیہ السلام قوم دا شعیب علیہ السلام قوم او دیسی نور بنی اسرائیل ما تسبق من أمة أجلها نمخكي يو أمة دنيتي خفلنا وما يستاخرون ونوستكي كلا چلا الله فيصل راشي مال اغا وقت عذاب راشي ثم أرسلنا رسلنا تترى بيراولي قل منغا خفل پیغمبران پر لپسی دمرا رحیم و کریم ذات تیده پیغمبران اغا سلسلے بند کڑی نا بدانی چې سمودیان تباشو یو پیغمبرانو سلسله شو ختم شونه الله بیا مې مرا لګري پر لپسې مرا لګري کلما جاء امه رسولها هر کله چې براغ یو امه ته پیغمبر دا وي کذبون دروغجن به وګڼو هغه دغه پورې به وخاندل خپل پیغمبر پورې وده كافرانو طريقه لك سورة ياسين كلا سوي يا حسرة على العباد هاي افسوس تلاوي بدي بندگانو باندې ولي ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون زود پیغمبر ولګم دوی پورې خانتي دي کوم الله وي هر یو امت بخپل پیغمبر پورې خاندلي ټوغه کړي فاتبعنا بعضهم بعضا نور پسې کړل منګ باز د دوی نه په بازو پسې پتبای کی الله دوی پر لپسې تبا کړی وجعلناهم احاديث او وګرځول منګ د قومونه خبري د عبرت وشکر منګ وایو چې شو قومونه تبا شي دا وی قصې پاتې شو د عبرت لپاره فبعدا لقوم لا يؤمنون نو هلاکت دا قوم د پارا چی ایمان نراوړي په دې سلوخت نمبر آیت باندې درس ختم کو ان شاء الله پر روان درس کې او 15 سلوخت نمبر آیت نه شروع کوو بای کې به واقعه ده موسی او هارون علیهم السلام او د عیسی علیه السلام او باقیاتونه دا پوره کول الله سبحانه تعالی منګه د خپل عذابونو نه امن او امان کې ساتي او الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي په قران باندې عمل کولو
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.